وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پر سر د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تاریخي تړون لاسلیک شو، ولس خوشبینه شو چې په افغانستان کې د روان 40 کلن ناورین د پای ته رسیدو لپاره به بین الافغاني خواوې هم د خبرو له لارې په ډېرې چټکۍ سره یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. خو د توقع خلاف بین الافغاني مذاکرات بیا له خنډونو سره مخ شول. ان هغه بندیان چې باید په 10 ورځو کې خلاص شوي وای د دوی خلاصون 6 میاشتې وخت ونیو، او همدارنګه د رسمي مذاکراتو لپاره ابتدایي طرز العمل چې د ورځو کار ګڼل کېدو 2 میاشتې وخت پرې ضایع شو. دا چې د دې ځنډ لاملونه څه دي او کوم هغه عناصر چې نه غواړي خبرې مخ په وړاندې لاړې شي، دغه سوله ضد کړۍ د خبرو له ځنډه کومه ګټه ترلاسه کوي. په اړه یې موږ د سیاسي چارو کارپوهان، آزاد خبریالان، د پوهنتون استادان او په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته نږدې فعالان غږولي. په واشنګټن کې سیاسي شنونکی ښاغلی وحید فقیري وایي چې د اوسنۍ ادارې په کلیدي پوسټونو داسې اشخاص ناست دي چې په جنگ باور لري او غواړي د جنگ له لارې خپلو موخو ته ورسیږي. ښکاره خبره ده چې د صلح مخالفت د کابل رژیم کوي، ځکه اشرف غني او امرالله صالح او د دوی دارو دسته په دې پوهیږي چې که صلح راسي په افغانستان کې امن راسي، د دوی اقتدار ختمیږي، د دوی دغه نامشروع حاکمیت ختمیږي او دوی نه غواړي چې دغه خپل حاکمیت د لاسه ورکړي. لہذا دوی د هرې لارې څخه کوشش کوي چې د صلح په لاره کې خنډونه ایجاد کړي، موانع ایجاد کړي. او دا ښکاره خبره ده، نه یوازې دا چې افغانان په دې باندې قانع دي، بلکې بینالمللي ټولنه هم و دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د کابل رژیم د صلح مخالف دی، صلح نه غواړي او باید د کابل پر رژیم باندې فشار واچول شي. امریکا میشت سیاسي شنونکی او تحلیلګر ښاغلی ډاکټر میرکي وایي چې طالبانو له ابتدا څخه په ډیالوګ باور درلود، خو د هغه په نظر تیر او اوسنی دولت تل د مذاکراتو مخالفت کړی. د صلح مخالفت خو تل اوسنی حکومت هم کړی ده او تر یو اندازې تیر حکومت هم کړی چې د کرزي حکومت و. د صلح په راوستو کې طالبان د لومړي ځل چې د فکر کوم 2004 نه را په دې خوا هڅې کولې چې دغه ته د جګړې ته د پای ټکی کېږي او ډېرې هڅې د اوباما اډمنسټریشن په وخت کې هم وکړې چې یو نه یو لارې د حل پیدا شي. او پس لغه چې طبعا د امریکایانو سره د صلح هوکړلیک امضا کړ په دوحه کې، هغه یو ستر دغه و دغه په اصطلاح مایلستون یو فوق العاده لاسته راوړنه وه. خو د غني حکومت تل چې د خنډونه د صلح لپاره پیدا کول، د بندیانو د خلاصون نه نیولې تر هغه سربازانو چې دغه مقابل کې پردي عسکري یرغلګر عسکري ویشتلي د هغو د خوندیتوب نیولې تر هر څه پورې دی چې فقط قدرت باندې مین او د صلح لپاره خنډونه اچول. او متاسفانه دا په تاریخ کې یو په ډېرو دغه بدو کرښو باندې ولیکل شي. کابل میشت آزاد خبریال ښاغلی شفیع اعظم وایي سربیره پر دې چې د دوحې د تړون وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوي، بیا هم ځینو سیاسي اشخاصو قصداً د افغانانو تر مابین د خبرو د شروع کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادول. زه فکر نه کوم چې اوس د په افغانانو کې یا هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې څوک په دې ونه پوهېږي چې د سولې اصلي خنډ اچوونکي څوک دي، د سولې په راتګ سره څوک شخصي زیان ویني او بالاخره چا ته ګټه رسېږي. تاسې وګورئ چې کله دا د دوحې کانفرانس وسه، توافق وسه، په سیمه ییزه نړیواله کچه باندې د هغې تړون ملاتړ وشو. د همغې تړون پر مټ باندې باید بندیان حتی د 10 ورځې په جریان کې خلاص شوي وي. خو متاسفانه هغې ته څومره خنډونه ایجاد شول. هغې نه وروسته چې بیا 400 پاتې ول چې تر څو دا پروسه را بشپړه کړي، بیا هغې دپاره د لویې جرګې دا یارول، او چې کله بیا لویې جرګې هم توافق وکړ، بیا لا خبرې نه شاته کېدل، بیا د سفارتونو پلمه کول. سفارتونو هم بالاخره ومنله ورسره چې د افغانستان کې سوله راځي، پروا نه کوي که د موږ عسکر هم وژل شوي دي. یعنې عسکر خو دې دپاره نه وو راغلي چې دلته دوی اوړه توزیع کول یا څه نور خدمات عرضه کول. خو جنګ ته راغلي ول، طبیعي خبره ده چې په جنګ کې به له منځه ځي. بیا یې پلمه کړله چې په اروپا ته به
مخدره توکو سیلاب ورځي ورته مونږ دا د وینو چې نال کوم سیلاب ورغی نه کوم بله مسله وسوله ورته د هغې نه راوروسته همدغه څه چې مونږ تاسې ګورو په طرز العمل باندې چې ډېره یوه عادي مسله ولا باید ډېر ژر تر ژره حتی څو ورځې په جریان کې حل شوې وای هغه د میاشتو د خبره په دې کې ورسېدل اوس بالاخره خبره دې ته راورسېدله چې اوس تاسې که په عامو افغانانو کې یو وخت کې به که دا بحث مطرح سه موږ لیدل چې ډېرو کسانو به د حکومت یا په راس کې د ډاکټر صاحب غني د دریځه ملاتړ کوو لیکن اوس هغه محبوبیت کاملا له منځه تللی تاسو که په موټر کې تاسو که په ښار کې تاسو په واده ختم خیرات کې له عامو افغانانو سره خبره وکړئ او صرف دا مسله یاده کړئ چې څوک خنډ اچوي نو صریحه واضح خبره ده چې هغه به ګوته نیسي اوس جالبه دا ده چې اروپایي ټولنې امریکا په صریح ډول باندې دا تاسو په نیویورک ټایمز کې خبره اورېدلې چې هغوی د مصالحې د عالي شورا د فعالېدو خبره کړې وه دا په دې خاطر باندې چې متاسفانه ډاکټر صاحب غني بنا پر ځینو ملحوظاتو باندې خنډ اچوي دغه پروسه نه غواړي چې په سرعت سره دوام ومومي خو زه فکر کوم چې د دې پروسې مخه هېڅوک نسي نیولی یو وخت کې لکه څنګه چې په 2001 کې نړیوالو سیمه ییزه اجماع په افغانستان کې د جګړې په اړخ باندې وله چې هغه باید دوام وکړي او بالاخره طالبان په قوت او په زور سره وپرځي اوس برعکس سیمه ییزه نړیواله اجماع دې ته رسېدلې ده چې افغانستان کې نور جګړه حل لاره نه ده او دې دپاره باید یو سیاسي حل لاره رامنځته سي او که دې د مخکې اوس هر څوک درېږي زه فکر نه کوم چې دا مقاومت د جای ونیسي پرته له دې چې د افغانانو د ټول نړۍ هغه د انتقاد ګوته درته راجع سي د ټولنیزو رسنیو فعال خالد زدران وایي چې د سولې په لاره کې خنډونه هغه څوک ایجادوي چا چې د بندیانو د ازادۍ په لاره کې خنډونه جوړول طرز العمل کې یې مذهبونو ته لمن وهله ښاغلي زدران په اشرف غني تور پورې کړی چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له توافق وروسته که د سولې دغه پروسه چا هم څارلې وي هغوی ته د سولې مخالفینو پېژندګلوي اسانه ده ګورئ تر یو کال هلو ځلو پس امریکا او طالبان یوې پایلې ته سره ورسېدل هغه توافق کې واضح لیکل شوي و چې له دواړو خواو څخه به 6,000 بندیان په 10 ورځو کې خلاصیږي یعنی د هغو بندیانو خلاصون چا وځنډولو د هغو بندیانو خلاصون خو طالب نه دی ځنډولی طالب بار بار ویلي چې موږ بندیان خلاصوو خو که مقابل طرف بندیان خلاص کړي غني چې په جنګ کې خپلې ګټې ویني هره ثانیه د بندیانو د ازادۍ سره مخالفت ښکاره کړی یعنی د 10 ورځو کار یې 6 میاشتو ته وغځولو همدارنګه طرز العمل کې هم خنډونو ته کار ویلی و کله به یې د مذهبي جنجالونو ته لمن وهله او کله به یې د دوحې د تړون په بنیان د خبرې شروع کول نه غوښتل حال دا چې بندیان یې د دوحې د تړون مطابق خلاص کړل فقط هغه نیټه یې ورته یو څه وغځوله کومه نیټه چې د دوحې په تړون کې ورته مقرره شوي وه موږ دا وایو چې اوس هم وخت شته باید د سولې خبرې په صادقانه ډول پر مخ ولاړې شي د دغه سپېڅلې پروسې په لاره کې له خنډونو تیر شي په افغانانو د رحم وکړي اشرف غني دې پرېږدي چې افغانان د یو اسلامي او خپلواک نظام تر چتر لاندې ژوند وکړي هالند میشتي خبریال او لیکوال ښاغلی سنگر فیکار وایي چې د اوسنۍ ادارې اقتصادي تکیه پر هغو بهرنیو هیوادونو ده چې دلته ځواکونه لري او پر وینا یې اوسنۍ اداره خپله اقتصادي بقا د دوی په شتون کې ویني ګورئ په 2001 کال کې پر افغانستان باندې د امریکا یرغل نه بعد زموږ د اوسنۍ نظام بنسټ ایښودل شوی دی او په نړۍ کې هر یو نظام ته چې وګورئ اقتصاد د نظام لپاره داسې دی لکه ستون فقرات یعنی نظام په خپل اقتصادي سیستم باندې ولاړ دی په افغانستان کې اوسنی نظام داسې یو اقتصادي سیستم لري چې په جنگ او د بهرني ځواکونو په موجودیت باندې ولاړ دی او په تیرو 2 لسیزو کې زموږ سیاسي مشران هیڅ کوښښ نه دی کړی ترڅو یو نوی اقتصادي سیستم جوړ کړي او افغانستان آزاد او خپلواک کړي نو ځکه د دوحې تړون نه بعد دا څرګنده ده چې زموږ چارواکي د سولې سره مخالفت کوي دوی په دې ښه پوهیږي چې که چیرې جنگ ختم شي نو د دوی د حاکمیت دوران به هم ختمیږي د پوهنتون استاد ښاغلی ذاکر جلالي وایي چې که د دوحې د تړون په رڼا کې بین الافغاني خبرې سمدستي شروع سوي وای د ډیرو افغانانو ژوند به ژغورل شوی وای ښاغلی جلالي زیاتوي دا چې د لوی جرګې د موافقې برسیره بیا هم د بندیانو په خلاصون کې میاشتې ولګېدي دغه کار د جګړې د اوږدېدو سبب شو
او پر وینا یې اوسنۍ اداره د دوحې د تړون څخه ویره لري. په کار خو دا وه چې د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 9 د دوحې د تاریخي هوکړې له لاسلیک 10 ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. په 10 ورځو کې مشخص شمیر زندانیان تبادله شوي وای او بین الافغاني خبرو په لړ کې نور هغه موارد او هغه ګامونه چې د دوحې په هوکړه کې پیش بیني شوې وه هغه باید ترسره شوي وای. خو متاسفانه د دوحې د تړون له لاسلیک سره سم افغان حکومت ډاکټر اشرف غني د بندیانو له خلاصونه انکار وکړ او استدلال یې دا و چې ګواکې د دوحې په هوکړه کې طرف نه دی. خو موږ ولیدل چې د ګڼو فشارونو په نتیجه کې هماغه شمېر زندانیان یعنی 15,000 طالب زندانیان خوشي کړای سول. خو وخت ډېر ونیول څه 6 میاشتې متاسفانه پرې تېرې سوې. سره له دې چې اوس افغان حکومت ادعا کوي چې ګواکې دغه بندیان د حسن نیت لپاره خوشي کړي دي. په هر صورت زما باور دا دی چې که د دوحې له هوکړې سره سم عمل سوی وای او کوم مهالویش یا کره نیټې چې په هغې هوکړه لیک کې پیش بیني سوي ول هغې سره مطابق عمل سوی وای ښایي د ډېرو افغانانو ژوند خوندي سوی وای. زما په باور اصلي ستونزه دا ده چې افغان حکومت یا په مشخص ډول ډاکټر اشرف غني اندېښمن دی چې د افغان سولې بهیر پای د واکمنۍ له پای سره برابر دی. په دې معنی چې د سولې بهیر کامیابي په افغانستان کې د یو نوي حکومت د یو نوي سیاسي جوړښت د رامنځته کېدلو په معنا ده. د دوحې په موافقتنامه کې د نوي افغان اسلامي حکومت لفظ راغلی. د دې معنا دا ده چې یا په ټوله کې اصلي مسئله دا ده چې په 2001 کې چې د جرمني په بون کې کومه ناسته وسوه او د بون د خبرو په نتیجه کې چې د افغانستان لپاره کومه سیاسي لار نقشه هلته تصویب سوه دا یوه ناکامه نقشه وه. دا یوه ناکامه او له کاره لوېدلې نسخه ده. په دې اساس د دغو بین الافغاني خبرو په جریان کې به افغان متنازع سیاسي لوري سره کینی او پر یو ټول منلي افغان اسلامي حکومت به سره سلا کیږي تر څو په افغانستان کې د مثبت سولې د تامین لپاره زمینه برابره کړي او یو ځل بیا افغانستان د بې ثباتیو د بدامنیو د جګړو ښکار نسی. دا په دې معنی چې اوسنی حکومت نفي دی او ټول لوري به پر یو بل سیاسي جوړښت باندې سره هوکړه کوي. په دې اساس ډاکټر اشرف غني متاسفانه لا هم په دې باور دی چې د حکومت یو ټول منلی یو مشروع حکومت دی. که هر څوک یا په مشخص ډول طالبان مخالف دي نو هغوی کولی شي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې د حکومت برخه شي یعنی دغه حکومت سره مدغم سي چې زه فکر کوم دا یوه تېروتنه ده او دغه ډول باور نه یوازې دا چې ګټه نه کوي بلکې له ټولو واقعیتونو سره په ټکر کې ده. کله چې د امریکا متحده ایالات طالبانو سره له 2 لسیزو جګړو وروسته کینی او یو موافقتنامه لاسلیک کوي دا ښیي چې په ملي کچه په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه شرایط په کافي اندازه بدل سوي دي. نو اوس پکار ده چې هم ډاکټر اشرف غني او هم ټول افغان سیاسي لوري دغه بدل سوي واقعیتونه او دغه بدل سوي شرایط ومني او دو سره سم عمل وکړي. وروستی بحث چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې که خدای مکړه د افغانستان د سولې بهیر له ناکامۍ سره مخ کیږي دا په دې معنا ده چې بهرنیان به وتي وي او د افغان سیاسي لورو ترمنځ به سوله نه وي سوي. موږ به په حقیقت کې د سیاسي حل یو تاریخي فرصت لاسه ورکړی وي
او موږ به یو ځل بیا نظامي حل ته ورلنډ سوي یو چې په هغه وخت کې به بیا ټول لوري په جګړې باندې اتکا کوي. اوس بحث دا ده چې آیا افغان حکومت کولی شي چې په یوازې سر د بهرنیانو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو له ملاتړ پرته دغه جګړې ته دوام ورکړي؟ چې زه فکر کوم ځواب منفي دی. او اوس که افغان حکومت غواړي چې بنسټونه وساتل سي، که افغان حکومت غواړي چې هغه واقعي لاسته راوړنې چې په تېرو 12 لسیزو کې د حکومتدارۍ په برخه کې ترلاسه سوي دي هغه خوندي وساتل سي، په کار دا ده چې ټوله توجه سیاسي حل ته وي. که خدای مه کړه سیاسي حل ناکامۍ سره مخ کېږي او موږ نظامي حل ته ورټېل وهل کېږو، په هغه صورت کې شاید موږ ډېر څه له لاسه ورکړو، چې زه فکر کوم ډېر څه به هغه څوک له لاسه ورکوي چې نن په کابل کې واکمن دي. ځکه چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د دوی شا خالي کېږي، دوی خپل نړیوال ملاتړي له لاسه ورکوي. طالبان خو هسې هم په جګړه کې دي، 2 لسیزې جګړه کړې ده او یو مقاومتي ډله ده چې په افغان کلیو کې حضور لري، کولی شي چې په سادګۍ جګړې ته دوام ورکړي. زه هیلهمن یم چې افغان لوري دغه بدل سوي شرایط درک کړي او دغه شرایطو ته په پام سره د دې وضعیت حساسیت ته په پام سره عقلاني، ملي او انساني پریکړه وکړي. خبریال او شنونکی عصمت قانی په دې نظر دی چې د حکومت د بعضو اشخاصو برسیره ماپیهي کړۍ، سیمهیز استخباراتي ګروپونه او ځینې سیاسي ګوندونه چې خپله بقا په جنګ کې ویني نه غواړي افغانستان د سولې پر سیراب خړوب شي. د افغانستان حکومت په یوه خوله نه دی او د سولې لپاره د ملي ملاتړ اجماع نه تنظیمولی شي او نه یې خوځولی شي. پر دې برسیره په حکومتي دستګاه د جرمي اقتصاد مافیایي ګروپونه د خپلو ګټو په خاطر د سولې هر ډول امکانات تخریبوي. د شمال د پخواني ائتلاف ټیکهداران د سیمې د نیابتي استخباراتو څارګر ګروپونه د معدني زیرمو د لوټولو سوداګر شرکتونه ټول د سولې د تخریب په هڅه کې دي. طالبان هم د سولې لپاره منظم فعالیت نه لري او د هیواد په داخل کې هغه ګروپونه نشي کنټرولولی چې د طالب په جامه کې د سولې ضد هڅې کوي. پر دې علاوه د کابل ارګ د یو معاملهګر ګروپ په لاس کې دی چې د سولې د تخریب په کار کې له هر چا سره معامله کوي. ومو غوښتل چې طالبانو ته د نږدې فعالانو نظر هم واخلو. د طالبانو د شریعت غږ راډیو مسؤل حمید مجاهد د یادې پوښتنې په جواب کې پښتو پریس ته داسې وویل: په دې کې شک نسته چې د سولې مخالفت هغه څوک کوي د چا چې په سوله کې تاوان دی، څوک چې د سولې په راتګ سره د ولس له حساب سره مخ کیږي، هغه کسان چې د سولې له راتګ سره خپل قدرت له لاسه ورکوي، دا هغه کسان دي چې د اشغالګرو په ټانګونو سپاره د اشغالګرو د تیارو په سیوري کې له پردیو پیسو، پردیو وسلو او ان پردیو ښځو سره هیواد ته راوارد سول. دا 20 کاله پر ولس د خپل وحشت داسې میچنې وچلولې چې قلم یې له لیکلو شرمیږي. دوی لکه څونه چې د اشغالګرو په وتلو خفه دي، شکایتونه د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدل، همدومره د سولې له راتګ څخه ویره لري. په دې 20 کلونو کې چې کله هم د اسلامي امارت له لوري د سولې د راتلو هڅه سوې ده، دوی په خپل وار سره کلک مخالفت کړی دی. ستاسو به یاد وي کله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر خلاصو، د کابل ادارې ډېر په کلکه مخالفت وکړ. په تېره بیا له کله چې په دوحه کې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د اختتام تړون لاسلیک سو، د ګوډاګیانو شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده تر څو د سولې په مخ کې خنډونه ایجاد کړي. نو د سولې راتګ څرګنده خبره ده چې د دوی لپاره تاوان دی او په راتلو سره به یې قدرت له لاسه وځي، له غلا، چور او فساد څخه به یې لاسونه لنډېږي، بلکې د ولس له حساب سره به مخ کېږي. نو دې قیمت ته دوی په هېڅ صورت نه دي حاضر. تر خپله وسه به بیا هم کوښښ کوي چې سوله رانسي. د دوی دا هڅې له چا پټې نه دي. اوس خو نړیوال هم په دې اعتراف کوي چې د کابل اداره د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تاسو په دې لنډو ورځو کې له ډېرو معتبرو رسنیو څخه دا خبره اورېدلې وي. نو څرګنده خبره ده چې د سولې د راتګ په مخ کې خنډونه د کابل اداره ایجادوي. د طالبانو د علي امارت سټوډیو خبریال حمزه حسیني هم وایي چې
سوله د هغو خلکو ګټې تخریبوي چې ګټې یې په جنګ کې دي. د سولې د تخریب هڅې یوازې هغه څوک کوي چې د اقتدار په نشه خمار وي، د هیوادوالو له درد ناخبر وي او فامیل یې په بهرنیو هیوادونو کې مزې او چړچې کوي. نو همدوی د سولې ستر مخالفان بللی شو. او دا چې سوله د چا په ګټه او د چا په زیان ده، نو زما په ان سوله نه یوازې د افغانستان او افغانانو په ګټه ده، بلکې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د ټولې نړۍ په ګټه ده. حتی د اسلامي امارت په مقابل کې چې چا وسله راخیستې ده، که سوله وشي نو د هغوی ژوند هم له خطراتو بچ کیږي، ځکه د اسلامي امارت غیږه ټولو ته خلاصه ده. سوله یوه ورکه اروا ده، سوله زخمي زړو ته پټۍ ده او سوله بدبختیو ته د پای ټکی دی. ټول هیوادوال د شرعي نظام نفاذ سره سره د سولې ارمانجن دي. کلونه مو په جګړو کې تیر شول، اوس مهال ټول افغانان سولې ته لیواله دي. باید ټول جهاتونه افغان سولې ته کما حقه کار وکړي.